ښه راغلاست. خوشحاله یم چې نن بیا هم تاسو سره یو ځای یم. قدیر الله شیرزوی یم. دا ځل به موږ تاسو د پښتو مضمون زده کوو. څنګه یاستئ؟ ورځ مو ښه وه؟ ډېر ښه. راځئ مخکې له دې نه چې موږ تاسو درس شروع کړو، زه چې کله اول صنف ته راغلم یا ټولګي ته راغلم ما څه ویلې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو تاسو چې په دوهم ټولګي کې یاستئ، آیا تاسو چې چیرته ځئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په خلکو باندې وایست؟ په تاسو کې څوک وایي؟ لاسونه اوچت کړئ. آفرین. هغه زده کوونکي چې هغه که چیرته اتاق ته ځي، که ټولګي ته ځي، او یا هم ستاسو مور و پلار ناست له مکتب څخه له ښوونځي څخه کور ته راځئ، او که چیرته تاسو هغوی ته سلام وانه چوئ نو دا به ډېره بده شي. صحیح ده؟ نو تاسو به نن ما سره دا وعده کوئ له دې وروسته که تاسو هر چیرته ځئ نو باید تاسو چې وکئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که ټول وایستئ تر ټولو نه غوره او ښه خبره ده. خو که دا ټول هم نشي ویلی نو تاسو به یوازې چې وایستئ السلام علیکم، بیا هم کفایت کوي، هم دومره بس دی. صحیح ده؟ ځواب یې چې وي نو مثلا ما وویل السلام علیکم نو تاسو به چې وایستئ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سمه ده؟ یعنی معنا دا ده چې سلامتیا دې وي. صحیح شو؟ یعنی زما طرف نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ته هم ووایه چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صحیح ده؟ آفرین. ښه، موږ تاسو به هیله ده چې تاسو څوک کتابچه، قلم، پنسل او کتاب له ځانه سره لرئ؟ لاسونه اوچت کړئ. آفرین. ټولې لرئ، او که څوک نه لري نو بیا خو زما در سره ورانیږي. نو ځکه چې که تاسو کتاب او کتابچه قلم نه راوړئ او یوازې د تلویزیون ته ګورئ نو دا بیا نه ښه کېږي. ځکه که زده کوونکی اوسي نو حتما باید د ځان سره ټول د زده کړو توکي ځان سره ولرئ. د زده کړې توکو تاسو خو پیژنئ چې قلم دی، کتابچه دی، کتاب دی. صحیح شو؟ خصوصا کوم کتاب؟ هغه کتاب چې ستاسو د خپل ټولګي دی. موږ تاسو به کوم کتاب لولو؟ دریم صنف یا د دریم ټولګي د پښتو مضمون به ولولو. لومړنی شرط دا دی چې تاسو سره باید دغه کتاب موجود وي، همدا اوس در سره وي. سمه ده؟ آفرین. همدارنګه کتابچه، همدارنګه قلم او پنسل هر څوک کې نه لري نو لطفا هغه دې پاڅېږي او هغه دې راواخلي. سمه ده؟ آفرین. ښه، راځو اوس بیا نو کله چې هر کار شروع کوو تاسو ته معلومه ده چې هر کار په څه شي سره شروع کیږي. نو موږ تاسو به وایو بسم الله الرحمن الرحیم. سمه ده؟ مثلا زه غواړم چې تاسو ته یو څه شی تدریس کم، تاسو ته یو څه شی وښیم، نو زه باید په څه شي باندې شروع وکړم؟ په بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا که تاسو چیرته اودس کوئ لومړنی شی به مو څه شی وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر کار، هر نیک عمل نه مخکې باید بسم الله ووایستئ. ولې؟ ځکه چې په کارونو کې مو برکت او خیر پیدا شي او الله تعالی راڅخه راضي اوسي. دا زموږ تاسو لومړنۍ دندې دي چې باید له هر کار نه مخکې ترسره کړو. مثلا تاسو کتابونه راواخیستل، اوس ناست یاستئ ما ته ګورئ، نو تاسو باید ووایئ چې بسم الله الرحمن الرحیم او د خپل درس د شروع کولو هڅه باید وکړو. سمه ده؟ همدغسې مثلا که تاسو چیرته ځئ ډوډۍ خورئ نو د هر څه نه مخکې د لاسونو د مینځلو نه وروسته موږ باید چې وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سمه ده؟ ځکه بسم الله که موږ ویله هم به موږ ستړي کېږو نو هم به زموږ په دې کار کې خیر او برکت وي، او بله دا ده چې الله تعالی به زموږ څخه څنګه وي؟ راضي وي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، له دې نه مخکې نو راځو موږ تاسو په دریم ټولګي کې د پښتو مضمون وایو، او نن به مو عنوان ډېر په زړه پورې او ښه عنوان دی. موږ به د یو داسې شخص په هکله خبرې کوو چې هغه د اسلام تر ټولو نه غوره شخصیت تیر شوی دی او د موږ تاسو د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړنی یار و، او چې هغه څه کړي دي او هغه څوک و او د چا زوی و، نوم یې څه و، نو دا به موږ تاسو په دې درس کې لولو. نو لومړی دریم صنف زموږ تاسو دریم ټولګی دی. د پښتو مضمون مې چې تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه دا باید تاسو سره وي، او عنوان مو د درس څه شی دی؟ عنوان مو د درس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. صحیح شو؟ موږ ته یوازې ری دوات لیکو نو کفایت کوي. سمه ده؟ او برخه به زموږ تاسو نن اووم درس وي. مخ زموږ تاسو د کتاب مخ چې دی هغه څوم دی؟ هغه پنځمه
صفحه ده. تاسو باید دغه 5مه صفحه د کتاب واړوئ، موږ به ورباندې خبرې وکړو. سمه ده؟ آفرین. او همدارنګه زما نوم خو تاسو ته معلوم دی، قدیر الله شیرزوی دی. هغه زده کوونکي چې قلم او کتابچه مخکې نه درلودل، هیله ده چې اوس یې ځان سره ولري او راخیستي وي، او چې زه کرار زموږ تاسو د خپل درس ته نږدې شو تر څو یو څو پوښتنې دي. په دې درس کې به موږ تاسو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې معلومات ترلاسه کړو. آیا تاسو پوهیږئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک و؟ څوک به راته ووایاست؟ آفرین. شاید تاسو په 2م ټولګي کې هم لوستي وای. لوستیم دي؟ آفرین. لومړنی یارو ډېر ښه. دلته یو څو دانې پوښتنې شته دی چې موږ به اول دې پوښتنو ته ځوابونه ورکوو، او بیا به یو څو لغاتونه هم شته دی، د بل راتلونکي درس کې به یې هم لولو. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې ستاسو کتاب کې شته دی، په اولني کې لیکل شوي ده دلته. صحیح شو؟ لومړنۍ پوښتنه لیکل شوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په هکله څه ویلی شي؟ تاسو څه ویلی شي؟ آفرین. ګورئ ګلونو زده کوونکو، مخکې د دې نه موږ تاسو پوهېږو چې زموږ تاسو اسلام زموږ تاسو مقدس دین دی، او دغه دین کې چې کوم مقررات، اصول، قوانین موجود دي، موږ تاسو باید هغه عملي کړو، هغه پیروي وکړو او هغه په ځان کې راولو. سمه ده؟ نو له دې وروسته دغه اسلام دین چې موږ تاسو لرو ډېر پیغمبران لري. مثلا زموږ تاسو اولنی او آخرنی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. تاسو د هغه په هکله په تیرو درسونو کې ډېر معلومات ترلاسه کړه، او په راتلونکي درسو کې به هم معلومات ترلاسه کړو. خو نن راځو د یو داسې شخص څخه یادونه کوو چې هغه داسې یو صحابي و او هم خلیفه و چې د اسلام دین ته یې ډېر څه کړي دي. په هغه وختو کې چې شرایط د هیڅ دپاره مساعد نه وو، په تش لاسونو یې د اسلام د دین دپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي. داسې یو شخص چې هغه ډیر زیات مسلمانانو ته هغه وخت کې چې مشرکین و، کفار و، کله چې د اسلام په دین باندې مشرف شوي نه وو، د ورته دعوت ورکړی و، یعنی بلنه یې ورکړې وه تر څو د اسلام دین قبول کړي. او بالاخره هماغسې وشو چې د شخص یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې شی وکړل، ډیرو مسلمانانو ته یعنی هغه وخت کافرانو ته بلنه ورکړه تر څو د اسلام په دین مشرف شي. راځو اول د هغه څخه. تاسو پوهیږئ هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومړنی یار و، اولنی ملګری و. تاسو پوهیږئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو ملګري دي؟ 4 ملګري دي. څو دانې؟ 4 دانې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، صحیح شو؟ بیا حضرت عمر رضی الله عنه، او بیا ورپسې عثمان، او اخر هم علی رضی الله. دا هغه 4 یارانو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تر ډیره یو ځای په خوا کې پاتې شوي وو. له همدې 4 جملو څخه یو هم نننی درس چې موږ تاسو لولو د هغه په باره کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا هغه څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره له کوچنیوالي مینه وه. دوی دواړه له کوچنیوالي یو بل سره پیژندل او د یو بل مینه یې درکول، او یو بل سره زیات مینه او محبت درلود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله مخکې له دې نه هم چې په اسلام نه و راوړی، یعنی د اسلام په دین باندې مشرف شوی نه و، داسې خصوصیتونه، داسې خویونه، عادتونه درلودل چې هغه ډیر ښه عادتونه وو. مثلا ابوبکر صدیق رضی الله مخکې د دې نه چې د اسلام دین قبول کړي، هیڅ وخت هغه څه چې خدای تعالی حرام کړي وو نه کول، هیڅ چاته یې ضرر نه ورسولی، او هیڅوک د هغه څخه په تنګ نه و. حتی په ټول ګاونډیانو او شاوخوا سیمه کې د هغه ستاینه کېدله، که څه هم په لومړنیو وختونو کې هغه مسلمان نه و. خو دا چې د هغه لومړنی یار کېږي په دې معنی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله چې د اسلام دین قبول کړ، لومړنی شخص و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې څه وکړه؟ بیعت وکړه. یعنی دا چې د اسلام په دین باندې مشرف شو، د اسلام دین یې قبول کړ. هغه قوانین، قواعد چې د خدای تعالی څخه موږ ته په قرآن کریم کې په ګوته شوي دي، هغو ټولو ته یې غاړه کېښودله، او هم یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ. تاسو پوهیږئ کله چې هغه مسلمان شو، د دې موږ تاسو دین ته راغی، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې څه وکړل چې اسلام یې تر اوسه پورې او موږ تاسو تر اوسه پورې د هغه مینه هر څه چې کوو په زړه کې شته دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه لومړنی یار و،
او هغه شخص و چې د اسلام د پاره ډیر څه کړي او اصلا کې اول هغه یو تجار و، خپل تجارت یې کو، هم ټوله مال شتمنۍ هر څه چې درلودل ټول د خدای تعالی په لار کې د اسلام مقدس جهاد په حق باندې جهاد په لپاره ټول هر څه قربان کړل. او حتی هغه صحابه کرام او هغه نور کفار یا مشرکین چې ول هغوی ته تل دا کوشش کاوه چې دعوت او بلنه ورکړي ترڅو د اسلام په دین باندې څنګه شي مصرف شي. نو ځکه موږ وایو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله لومړی ملګری یا دوست و چې اصلي نوم یې هم عبدالله و. له هغه نه وروسته بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا لقب ورکړ؟ صدیق لقب ورکړ. حتی پلار نوم یې هم عثمان و چې په ابو قحافه سره مشهور و. صحیح شو؟ په ابو قحافه سره شهرت درلود. بله دا ده چې د کله چې دی رحلت شو وفات شو نو قبر هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای هلته څنګه شو د غزې کې دفن شو یا خښ شو. بل دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه 2 کاله هم کشر و، یعنی عمر څخه 2 کاله کشر و. حضرت ابوبکر سلم اصلي نوم څه و؟ موږ تاسو ویلې چې اصلي نوم یې عبدالله و، که څه هم بیا ورته لقب ورکړل شو چې هماغه لقب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخوا صدیق لقب ورکړل. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یارو، موږ تاسو ویلې چې د هغه لومړنی یارو. نو ابوبکر صلی الله علیه وسلم د کوچنیوالي څخه د نیکو اخلاقو خاوند و، او هغه څه چې موږ ته نه د اسلام دین دغسې خلکو ته ضرورت درلود په هغه وخت کې، او د اسلام دین دپاره ډیر څه کړي دي. ګلونو زده کوونکو په راتلونکي درس کې به موږ تاسو دا لولو، او هغه متن چې تاسو یې لرئ په کتاب کې متن په 5مه صفحه کوشش وکړئ چې هغه له ځان سره ولولئ. کوم لغاتونه یې شوي هغه هم یو خط یې نه تاو کړئ لاندې پنسل باندې. نو انشاءالله په راتلونکي درسو کې به موږ تاسو هغه لولو. اوس هم په لوی او بخونکي خدای سپارم. الله مو مل.